ګرانو مینوالو زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه نیکې پیرزونه وړاندې کوم. زما د لیدل سره کم تعلق کې زما سره زیات تعلق دی. داسې خلک داسې شخصیات ډېر کم وي دا په صدو کې پیدا کېږي. زه کوشش کوم چې مختصر خبره وکړم او زیات وخت نه لرم ځکه چې مشرانو خبره کوي زموږ دوه درې اهم مقررین مشران پاتې دي. نو د لاله محمد صاحب خو ډېره زیات شکریا په دې ادا کړو چې هغې الرېډي بل پروګرام چې ته لرو موږ ته خواست وکړو چې ځای منع او دا مشري دا د لالا دا نوم دومره دروند دی او دا پروګرام که موږ ډېر غواړو یو هڅه هم کړې ده کوشش هم کړی دی چې تاسو ټولو مشرانو او ملګرو په خپل راتګ دا پروګرام دومره دروند کړی دی چې موږ دا کوشش کوو چې د لالا هغه شان خو به نه شي خو کوشش کوو چې هغسې وستایو. لالا په یو قبایلي سماج کې سترګې وغړولې موږ او تاسو ټول د خپل قبایلي او بیا خصوصا د خپل قبایلي پټۍ نه ډېر ښه واقف یو. یو قبایلي ملک زوی و او لا د سیاست په هغه خاردارو لارو روان و څنګه چې ملک صاحب وختي خبره وکړه چې هغه انګریزۍ کې ورته سیلف میډ انسان وایي چې وراثت کې ورته سیاست نه و پاتې شوی، څه ډېر لوی جاګیر ورته نه و پاتې شوی، څه ډېر مال دولت ورته نه و پاتې شوی او لا یې په سیاست کې قدم ایښی و چې پلار او زلمې رور یې شهید کړي او هغې نه راواخله دلته خپل ژوند د اخرې سلګۍ پورې هغې دا کوشش وکړو چې څنګه به هغه نورو ملګرو ته کشرانو ته دوستانو ته یا عام ولس کې چې به د چا له دشمنۍ نه خبر شو نو ډېر به خفه شو. دغه به هر چا ته یو نصیحت کوو چې خبرې روغې طرف ته بوځئ او افهام و تفهیم سره مسله حل شي نو دا به د ټولو دپاره بهتره وي. او دغه ډېر ګران کار هغه اول په ځان دا سخته برداشت کړه چې خپله زړه روغه ما ته یاد دي چې لالا ما ته وي چې ما ته د ټولو نه په خاندان کې دغې روغې ته رضا کول د ټولو نه ګرانه ما ته زما خپله مور وه چې کله ټولې زرګره غونډه شوه نو مور ګرانو مینوالو دا و شعیب یوسفزی د پښتون کلچر اسوسییشن اسلام آباد چیرمین چې د لطیف لالا پاړه یې د هغه په نوم را جوړ شوي تعزیتي ریفرنس ته وینا کوله. دا ریفرنس په د اسلام آباد په نیشنل پریس کلب کې را جوړ شوی د پی ایف یو جی جې په تعاون سره اشتراک سره کوم چې د صحافیانو آل پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په نوم یادیږي او دې دستورې ته د پی ایف یو جې صدر ښاغلي افضل بټ هم افتتاحي وینا وکړه او هغه میلمنو ته ستړي مشي وي او د لالا په ژوند باندې خصوصا د صحافیانو دپاره هغه چې کومه د ازادي صحافت او د بیا د صحافیانو د حقوقو دپاره چې لالا د هغې سره کوم مرسته ملاتړ کړی په عملي توګه او په قانوني توګه باندې چې هغه په سپریم کورټ او های کورټ کې د دې مقدمې پیروي کړې وه بغیر موعظې. راځئ هغې ذکر یې وکړو. دې سره مقررینو د هغه خدماتو خصوصا چې کومو په سوونو زرګونو ملازمین تیر حکومت ویستي وو نو په هغې کې
واحد لطیف لالا یو داسې شخصیت و چې هغه بغیر معاوضې هغه کیس کړی و، حالان کې 2-3 وکیلانو په کروڑونو روپۍ فیس اخیستی و، خو په سپریم کورټ کې لطیف لالا په دغه د هغې په حق کې بحث وکړو او هغه کیس هغه وګټو، خو دا ده چې هغه معاوضه نه وه اخیستې. نو دا پی ایف یو جے او پښتون کلچر اسوسییشن دا تعزیتي ریفرنس چې په نیشنل پریس کلب اسلام آباد کې د جنورۍ په 11 نیټه کال 2023 د 9 په ورځ ماسپښین 3 بجې وشو او په دې د دې ریفرنس نظامت نومیاله شاعر ادیب دانشور ښاغلي اکبر سیالو کو، څوک چې د دې تنظیم جنرل سیکرټري دی، او په دې موقع د پخواني سینیټران محترم فرحت الله بابر صاحب، محترم افراسیاب خټک صاحب، ملک عطا الله خان صاحب، پخوانی ایم این اے د باجوړ محترم شهاب الدین خان، افضل بټ دا پریزیډیم کې ناست وو، او د دې دستوري مشر میلمه د لطیف لالا زوی ښاغلی دانش ایډوکیټ و. د دواړو تنظیمونو څنګه چې مونږه مخکې وویل، دواړو تنظیمونو مشرانو محترم افضل بټ صاحب او ښاغلي سیاف یوسفزي میلمنو ته هرکلی وویل. د لطیف لالا په ژوند، د هغه په فکر و نظر، د هغه په مبارزه، د هغه په ټولنې ته، انساني ټولنې ته په خدماتو په تفصیل سره خبرې وکړې. په دې دستوره کې کومو ښاغلیو چې ویناګانې وکړې، نو په هغې کې ښاغلی سلیم شاه کاکا خیل، قمر یوسفزی، حسن خان، حیات روغانی، پروفیسر سرفراز خان، محترمه عصمت شاه جان، عبدالرحیم ایډوکیټ، شاخاور ایډوکیټ، فرحت الله بابر، شهاب الدین خان، ملک عطا الله خان، افراسیاب خټک، محسن داوړ د لطیف لالا په ژوند، مبارزه، فکر او قام او ولس ته د هغه په بې بدله خدماتو په تفصیل سره ذکر وکړو. د هغه شهادت یې د پښتون قام، د ملک، منطقې او نړۍ د بېوزله انسانانو دپاره لوی زیان نه وګڼو. ښاغلي رحیم، ښاغلي اکبر سیال لطیف لالا ته منظوم خراج زمزمه کړو. ښاغلي اقبال حسین افکار، ښاغلي سارا خان او نسیم مندوخیل منظوم خراج عقیدت وړاندې کړو. په دې دستوره کې د ګرد پاکستان، آزاد کشمیر، ګلګت بلتستان او افغانستان قامي سیاسي مشرانو، وکیلانو، پروفیسرانو، سټوډنټانو، صحافیانو، شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو سره د مختلفو پارټو ورکانو ګډون کو، او د هغې دا ګډون لطیف لالا د شخصیت سره، د هغه د فکر و نظر سره او د بې کچې مینې ښکاره ثبوت و. او مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښانې، تل تر تله په ښه نوم پایي ښاغلي. د پښتون کلچر اسوسییشن اسلام آباد او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ د یاد قامي مشر لطیف لالا په شهادت ته تعزیتي ریفرنس د هغه قد قامت، د هغه د شخصیت مطابق و، ډېر ځانګړی او ډېر پروقاره تقریب و. دا نظم دی روچک پاپریدو یو لارښود د پښتنو سروکره قلندر سپېڅلی بشر په خدمت د خوار غریب دې ولاړ لکه د غر په نړۍ کې پېژندی شو چې هویت په لروبر په مسلک د فیروخان
वो खुशाल जदर रहबर दरामान दलमी खान और वे हर वक्त दस्तर मीरवसान अहमद शाह रोज अलीम तफखर सर अजीब रंगो अपनी दो के कंपर सम अजीब रंगो अपनी दो के कंबर देव खान उमरा खान هم پیپکی هنر او پیوانده مولا غازیو پیرنگی پوران دلر د مخفی د لارې منو هم د خان عبدالاکبر او په قدم د باچاخانو تشدد نه لاس په سر خان شهید په استعارو په کوڅو پراخګذر او د میوند د ماشومانو ژوند د میرمنو ماشومانو ژوندی غږ و په هر در د غني په مستۍ مست و چې خوږ و خپل خیبر وسایل باندې مینو د حمزه پښتون نظر د اجمل په ډارېدلو هم یې یار و قلندر و مین په تخلیقګارو خلک خوښې د هنر د زلمانه خوب لالاو وکیلان و پروفیسر ټول د هند تذکیر دي ویاړي غږ شو کور په مازدیګر چې لالا لطیف شهید شو چې لالا لطیف شهید کړو یو ظالم قاتل شمر نن رایات عثمان شهید شو څنګ یې مړ کړو په خپل در د نقیب وینه توده ده دوی قاتل بدر بدر او دې قاتل ټول دې قاتل د ټول پښتون یو وطن راو انور ستا پښتو وه ستا د خوږو ستا پښتو وه ستا جذبه خو د لیدو وه ای لالا زموږ لارښوده ته یو غږ خو د یووالي د پښتون د ورورولۍ وې د خپل دور پیرروخان وې ته ننګیال د خوشحال خان وې د پښتو د نغمې ساز وې د پښتون ژوندی اواز وې ستا په وینه باندې رنګ یم ستا دښمن سره په جنګ یم ستا د فکر لیونی یم پښتنه یم ستا بچی یم غالمانو ته زمری یم چې اتل په خپله وژني دا بچی د کام پردی دی یوسف زی کا پردی دی دی وزیر کا بیٹا نہیں دی یا خټک کا اچکزی دی دغه ستا په غم ولاړ دي ټول ښاغلي پښتانه دي زما دوی ته سور سلام دی دې جذبې ته احترام دی